اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه موږ کولی سو د چاټ جی پی ټي له لارې نه یو بدله یعنې یوه سانګ جوړه کړو. نو راځه چې دا در شروع کړو. نو داسې کولی شئ په دغه ځای کې ورته ولیکئ چې د هر چیز چې تا سانګ په کار وي نو ته چې کولی شئ په دغه ځای کې ورته ولیکئ. لکه مثالا زه غواړم د الباته لکه د ای بي سي یوه سانګ دې ماته جوړه کړي. نو زه به راځم ورته وایم رایټ an ABC song. نو تاسو انټر وکړئ، تاسو به ګوره جوړه کړئ ورس دغه لیریکس دغه ټول تاسو ته ګوره جوړوي هم تر دې پورې ABCDEFG ته ګوره دا ټوله یوه سانګ شوه. لکه مثال کولی شئ add some lyrics. تاسو انټر وکړئ لکه مثلا دغه اوس به تاسو ته لکه نوره هم غټه کړي. ګوره A is for apple لکه دغه چې ورته دغه اضافه یې کړل. لکه مثالا دلته کولی شئ write another one for vocabulary یا English vocabulary. نو تاسو انټر وکړئ، اوس په دغه ټول ټاپک چینج کړي دا د vocabulary دا ته لکه مثالا نو کې دغسې ده یا لکه مثالا دا خو جوړه کړئ. بیا لکه مثالا تاسې لکه د نورو شیانو هم کولی شئ لکه مثالا ورته ولیکئ لکه کولی شئ write one for friendship. انټر چې وکړئ نو تاسو اوس د ملګري یوه سانګ به ولیکي. ګوره چینسو always ګوره دغه چینسو A is for always there when you need لکه دا دې چینج کړئ. now لکه مثالا تاسو ګوره دا ټول دغه د ای بي سي هغه کوي راړئ ځکه چې په هغه ځای کې موږ هغه ورته لیکلو. کولی شئ نوی چټ راخلاص کړئ او په دغه ځای کې ورته ولیکئ write a song for لکه یا about friendship. تاسو انټر وکړئ نو تاسو ګوره دا verse 1 نو ته ګوره تا ته ټوله کمپلیټ سانګ یې ولیکله. داسې یو څوک یې ووایي ریډیبل. ډېره مننه دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترنه ګټه او فایده واخلي. او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نسي. والسلام.